عیسی خپل 12 شاګردان راوغوښتل او هغوی ته قدرت او اختیار ورکړ چې پیریانو باسي او د ناروغیو علاج وکړي. نو هغوی ولیږل چې د خدای پاچاهي اعلان کړي او ناروغان روغ کړي. هغوی ته وویل د سفر دپاره د ځان سره هیڅ شی مه اخلئ، نه امسا، نه خورجین، نه ډوډۍ، نه پیسې او نه اضافي کالي. کله چې تاسو کوم کور ته ورشئ نو تر څو پورې چې په هغه ښار کې یئ په هماغه کور کې پاتې شئ. که چیرې تاسو ته په کوم ځای کې څوک هرکلی ونه وایي نو هغه ښار پرېږدئ او د هغه ښار خاورې د خپلو پښو څخه وڅنډئ تر څو د هغوی په خلاف شاهدي وي. نو هغوی روان شول، کلی په کلی ګرځېدل او په هر ځای کې زیری ورکاوه او خلک یې روغول. کله چې د جلیل والي هیرودس د هغو ټولو کارونو څخه چې وشول خبر شو نو ډیر پریشانه شو، ځکه چې ځینو خلکو به ویل چې یحیی بیرته راژوندی شوی دی، نورو به ویل چې الیاس پیغمبر راښکاره شوی دی، او ځینو به ویل چې د پخوانیو پیغمبرانو څخه کوم یو راژوندی شوی دی. خو هیرودس وویل ما په خپله د یحیی سر پرې کړی دی، نو بیا دا سړی څوک دی چې په هکله یې داسې شیان اورم. هیرودس کوښښ کوو چې عیسی وویني. کله چې رسولان بیرته راغلل نو کوم کارونه چې هغوی کړي وو هغه عیسی ته بیان کړل. عیسی هغوی د ځان سره واخیستل او د بیت سیدا په نوم ښار ته یوازې لاړل. خو خلک خبر شول او ورپسې لاړل. عیسی هغوی ته هرکلی ووایو، د هغوی سره د خدای د پاچاهۍ په هکله خبرې وکړې او هغو خلکو ته یې شفا ورکړه چې روغتیا ته یې اړتیا درلودله. کله چې مازدیګر شو نو هغه 12 شاګردان عیسی ته راغلل او ورته ویل دا خلک رخصت کړه چې کلیو او شاوخوا بانډو ته لاړ شي چې ځانونو ته خواړه او د شپې تیرولو دپاره ځای پیدا کړي. دلته هیڅ شی نشته او دا ځای د دښتې په شان دی. خو عیسی هغوی ته وویل تاسو خپله هغوی ته څه ورکړئ چې ویې خوري. هغوی وویل موږ سره یوازې 5 ډوډۍ او 2 مایان دي، نور هیڅ هم نشته. آیا تاسو غواړئ چې موږ خپله لاړ شو او دې ټولو خلکو ته خواړه واخلو؟ هلته شاوخوا 15,000 سړي وو. عیسی خپلو شاګردانو ته وویل هغوی 50 تنه کېنوئ. شاګردانو همداسې وکړل او ټول یې کېنول. عیسی هغه 15 ډوډۍ او 2 مایان راواخیستل، پورته اسمان ته یې وکتل او د خدای شکر یې وویست. بیا هغه ډوډۍ ماتې کړې او خپلو شاګردانو ته یې ورکړې چې د خلکو په مخ کې کېږدي. هغوی ټولو وخوړل او ماړه شول او د ډوډۍ کومې ټوټې چې پاتې شوې شاګردانو هغه راټولې کړې او د هغو څخه 12 ټوکرۍ ډکې شوې. یوه ورځ چې عیسی په یو ګوښه ځای کې دعا کوله او شاګردان یې هم هلته وو، د هغوی څخه یې پوښتنه وکړه خلک څه وایي چې زه څوک یم؟ هغوی په ځواب کې وویل ځینې وایي چې ته تعمید ورکوونکی یحیی یې، ځینې وایي چې الیاس نبی، او نور وایي چې د پخوانیو پیغمبرانو څخه کوم یو راژوندی شوی دی. نو عیسی د هغوی څخه پوښتنه وکړه تاسو څه وایئ چې زه څوک یم؟ پطرس په ځواب کې وویل ته د خدای مسیح یې. بیا عیسی هغوی ته په کلکه حکم وکړ چې په دې هکله چاته څه ونه وایي او ویې ویل دا ضروري ده چې د انسان زوی به ډېر کړاوونه وزغمي او د قوم د مشرانو کاهنانو او د شریعت د عالمانو لخوا به رد کړی شي، هغه به ووژل شي او په 3مه ورځ به بیا راژوندی شي. بیا یې هغوی ټولو ته وویل که څوک غواړي چې زما د پیروانو څخه اوسي نو باید د خپل ځان څخه تیر شي، هره ورځ دې خپل صلیب راواخلي او په ما پسې دې راځي. ځکه څوک چې غواړي خپل ژوند وژغوري هغه به له لاسه ورکړي، خو څوک چې خپل ژوند زما په خاطر له لاسه ورکوي نو وبه یې ژغوري. د یو چا دپاره به په دې کې څه ګټوي چې ټوله نړۍ وګټي خو خپل ځان له لاسه ورکړي یا هغه ته زیان ورسوي.
که چیرې څوک په ما او یا زما په کلام شرمیږي نو د انسان زوی به هم کله چې د خپل جلال او د پلار او سپېڅلو فرښتو د جلال سره راشي په هغه به وشرمیږي. زه تاسو ته رښتیا وایم چې دلته ځینې داسې خلک ولاړ دي چې تر هغې پورې به مړه نشي تر څو د خدای پاچاهي نه وي لیدلي.